سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاستئ. یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم ذهین افیشل یوټیوب چینل ته. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د کسټم فایل د جوړولو مکمل طریقه وښیم. مخکې له دې چې زه ویډیو شروع کوم، یو څو خبرې کوم. هغه دا چې دغه ویډیو مخصوص د کوم سیم کارت دپاره نه ده چې تاسو په دې سیم کارت کې دغسې طریقه فایل جوړول شي د سیم کارت لپاره، خو دا شاید روشن کې اوس فعلا کار وکړي، شاید راتلونکي کې اتصالات کې هم کار وکړي، نور کې هم کار وکړي. هغه بیا تاسو خپله چې کوئ، خو زه تاسو ته دغه طریقه وښیم چې څنګه فایل په کوم ځای نه دا جوړېږي، کوم ځای نه کنټرول کېږي، کوم ځای نه وصلېږي. نو هغه مکمل ټوله طریقه به زه تاسو ته په دې کې وښیم. دویمه خبر دا چې زه تاسو ته دا طریقه وښیم، دغه ویډیو د سره ضرور لایک کړئ، شیر یې کړئ نورو ملګرو سره، او زموږ یوټیوب چینل ذهین افیشل هم د سره سبسکرایب کړئ. ښه راځو ویډیو په طرف باندې. تاسو به ټول نه اول HTTP کسټم دغه برنامه یا دغه اپلیکیشن له فروشګانه یعنې پلی سټور نه تاسو دا ډاونلوډ کړئ. کله چې دا ډاونلوډ کړئ، دا به په دغه شکل باندې وي. صحیح ده، دا هر څه به ټول موږ سره خالي وي، دا ټول شیان به موږ سره دغسې وي څنګه چې ما ته ښکاري دغسې به وي. صحیح ده. نو له دې نه وروسته موږ راځو، تاسو به له دې نه ووځئ، را به شئ کروم ته. ښه ملګرو، تاسو چې کله دلته راغللی کروم براوزر ته، دلته تاسو په سرچ کې څه ولیکئ؟ تاسو به دې کې ولیکئ SSH سټور، او بیا به ولیکئ UDP. سمه ده، دا چې کله تاسو ولیکئ ګو باندې به کلیک واخلئ. کله چې تاسو په ګو باندې کلیک واخیسته، تاسو به دغه سرچ کې دغه سایټ راشي. ګوره ملګرو، SSH چې دی دغه اکاونټونه دي، دا UDP کسټم سرور دوی د SSH کوم SSH سټور دی، دغه ویب سایټ دوی اکاونټ جوړولو هغه موږ ته راکوي چې اکاونټ پکې جوړ کړو، او هغه ته موږ په دې باندې بیا هغه انټرنیټ وصل کړو. نو دلته تاسو صرف دا نه دی، نور سایټونه هم کتلی شئ. هغې نه هم تاسو دغه UDP کوم اکاونټونه دي هغه هلته جوړ کړئ، SSH UDP والا، او هغه بیا تاسو کنیکټ کولی شئ. خو زه دا SSH سټور والا چې دي هغه ډېر ښه دي، نو هغه زه کنیکټ کوم. په دې به تاسو کلیک واخلئ. سمه ده. نو په دې کې زه اکاونټ جوړوم. کله چې تاسو په دې کلیک واخیسته، تاسو ته به دغه صفحه خلاصه شي. په دې صفحه کې به تاسو لږ لاندې راشئ. کله چې لاندې راغللی، نو دلته به مختلف هیوادونه وي تاسو سره. دلته یو ایډ راځي، وایي دا تاسو ایډ وګورئ چې تر څو تاسو بله صفحه خلاصه شي. دا به زه وګورم، بیرته به راشم. دا به بیرته کینسل کړئ. اوس 4 هیوادونه، ډېر هیوادونه دي موږ سره دلته راغلله. په دې کې تاسو دغه ځای ته ګورئ. په دې کې 4 سرورونه دي. صحیح ده. په دې بل درته وښیم، په دې امریکا سرور کې چې یونایټډ سټیټ کې 8 سرورونه دي، او په هانګ کانګ کې 1 سرور اویلیبل دی. مقصد دغه سرورونه باندې تاسو اکاونټونه جوړولی شئ. خو زه خپله غواړم په سنګاپور سرور باندې، په سنګاپور هیواد کې 4 سرورونه چې په دې کې زه یو اکاونټ جوړ کړم. په دې کریټ ناو به تاسو کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخیستو، تاسو ته بیا بله صفحه راشي. په دې کې اوس هغه 4 سرورونه تاسو ته راځي چې په دې کې تاسو اکاونټ جوړولی شئ. خو مخکې له دې چې تاسو دې ته داخل شئ، دې ځای ته به تاسو فکر وي چې دلته اکاونټ ریمایننګ چې دی فول دی، نو دی کې تاسو اکاونټ نور نشئ جوړولی. دا فول شوي دي، خلکو اخیستي اکاونټونه جوړ کړي دي، نو په دې کې نور نه جوړېږي. نو کوم کې چې موږ سره ځای و، هغه به موږ په هغه کې اکاونټ جوړ کړو. ګوره دې کې 8 اکاونټونه شته دی، ځای چې تاسو پکې جوړ کړئ د 3 ورځو دپاره دی، او دغه پورټ دی، او دغه هوسټ دی. نو اوس موږ غواړو چې دغه کې اکاونټ جوړ کړو. نو په دې کریټ ناو باندې به زه کلیک واخلم. په دې کې هم نه جوړېږي. بیرته راځم د بل سرور ته راځم. بیخي له سنګاپور سرور نه وځم او راځم استرالیا سرور ته. په دې کریټ اکاونټ باندې کلیک اخلم. په دې کې زه لاندې راځم، او دلته په دې همدغه اول چې 2 اکاونټونو ځای پکې شته دی، په دې کلیک اخلم. نو کله چې ما په دې باندې کلیک واخیستو، دلته بیا لاندې راځم، او دلته یوزر نیم او پاسورډ ورکوم ورته. نو دلته پاسورډ لیکم 1 2 3 4 5 I am not robot، او بیا به I'm not robot چې کله کلیک کړئ، تاسو به بیا کریټ اکاونټ باندې کلیک واخلئ. لږ به منتظر شئ، دا به I agree کوئ، او بیا به راشئ تاسو. نو تاسو دغه کوم اکاونټ چې دی دا به په کامیابۍ سره جوړ شوی وي. زه وګورم. دا دی زمونږ دغه اکاونټ چې دی سکسسفولي جوړ شو. ګوره اکاونټ
has been successfully created. نو دا اکاونټ زموږ جوړ شو. اوس به دې کې موږ ته څه مهم دي؟ ډېر دلته خو موږ ته ډېر شیان راکړل. ګورئ دا راکړي، دا دی، دا دی، همداشان دا دي، دا شیان دي، دغه ټول شیان اوس موږ ته څه معنا لري. نو تاسو به ټول دې نه تېر شئ. مهم پکې څه دی؟ مهم پکې دغه ځای دی. دلته به تاسو دغه خط دا به په دې د لارې کاپي کنفیګ باندې کلیک وکړئ، دا به تاسو سره کاپي شي. نور طریقه سره ځو، دا کاپي شو موږ سره. اوس راځو څه ته راځو؟ دا یو ځای کې پیسټ کوو. ښه، زه راځم په دغه کې پیسټ کوم چې کوم هغه اپلیکیشن دی HTTP کسټم. په دې کې به تاسو دا پیسټ کوئ. ګورئ په دې ځای کې به تاسو پیسټ کوئ. بیا تاسو ته یو ځل نښه وکړم، په دې ځای کې به تاسو پیسټ کوئ. صحیح ده. کله چې پیسټ کړو، دلته به د پیسټ کېدو نه مخکې تاسو یو کار وکړئ. دغه کوم دې ځای کې یو فاصله ده، دا به ختمه کړئ. له دې نه مخکې دغه کوم چې دی د دې ځای نه ونیسه تر دغه یو به پکې نه راولئ او دا دوه ټکي به هم نه راولئ او دغه ځای پورې به دا تاسو څه وکړئ؟ کټ به کوئ. چې کله هم کټ کړل، دا به تاسو راشئ بیا کروم ته. کروم ته چې کله راغللی، دلته به یو بل ټیب واخلئ. په دې ټیب کې به تاسو څه ولیکئ؟ هاست بیا 2 بیا IP. صحیح ده. دغه هاست دا به IP ته تبدیل کړو. نو دلته به زه یو سایټ خلاص کړم، په دې کې به دغه هاست چې دی د IP ته تبدیل کړم، ځکه په IP باندې دا شیان کار کوي، دا وصلېږي. نو دلته به زه دا پیسټ کړم په دې خانه کې او بیا به لوک IP ادرس باندې کلیک واخلم. کله چې IP ادرس ما کلیک واخیسته، نو دا د ماته IP راکړله. دغه IP د سمه ده. دغه IP به تاسو څه وکړئ؟ کاپي به کوئ او دا به زه کاپي کړم او بېرته به راشم همدغه برنامې ته، دغه اپلیکیشن ته، او دا به دلته پیسټ کړم. صحیح ده. کله چې دا پیسټ کړل، ګورئ دلته یو څو خبرو ته متوجه شئ. ګورئ مهم ځای دا دی، دغه 1 نه تر 15,535 پورې دغه پورټ دی. دا ډېر مهم شی دی. یعنې دا به تاسو خپل اندازه ورکوئ که یو نه دا ټول ورکوئ، ټول پورټونه راځي. یعنې هر ځای کې بیا که کوم یو ورسره برابر راغی نو کنیکټ کېږي. خو که چېرې دا تاسو کم کوئ، زیات کوئ، نو هغه بیا شاید ځینې ځای کنیکټ شي، ځینې ځای کنیکټ نه شي. نو دا تاسو همدومره وټاکئ یا ورته بدلوئ رابدلوئ، نو انشاءالله کار به وکړي. بله خبر دا ده چې مخکې له دې چې دا خو تاسو وکړل، له دې نه وروسته دویم سیټینګ دا دی چې دلته به تاسو دغه وکئ، دغه UDP خانه چې ده، دغه خانه ښه، زه تاسو ته یو نښه وکړم بله، دغه UDP خانه به تاسو کلیک کړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو، بیا نو تاسو فایل دغه کوم سیټینګ چې دا آماده شو. اوس فایل څنګه جوړولی شو؟ دا خو موږ سره سیټینګ وشو. نو همیشه دپاره ما سره خو دا نه وي، شاید دا ختم شي. نو بیا به دې دپاره تاسو فایل جوړوئ. فایل به څنګه جوړوئ؟ نو دا اوس سیټینګ مکمل شو. اوس بیا تاسو کنیکټ ووهئ، کنیکټ کېږي. زه به یو ځل کنیکټ ووهم، تاسو ته چیک به کړم چې دا کنیکټ کېږي او کنه. ګورئ دا د ما سره کنیکټ شو، خو دا ما سره په څه کې کنیکټ شو؟ ما سره په انټرنیټ باندې کنیکټ شو. تاسو به هغه سیم کارت کې چیک کوئ چې انټرنیټ پکې نه وي. دا به زه بېرته ډسکنیکټ کړم او تاسو ته فایل جوړول در وښیم چې اوس به دې نه فایل څنګه جوړوو. نو فایل جوړول دپاره به تاسو دغه ځای باندې کلیک واخلئ. ښه، په دې ځای چې کله کلیک واخیستو، دلته به تاسو په دغه سیف کنفیګ اول اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله چې دلته کلیک واخیسته، دلته به څو کارونه وکړئ. یو دا چې دلته به فایل نوم ولیکئ. مقصد څه نوم ورکوئ؟ زه ورکوم روشن فایل. صحیح ده. دا یو فایل نوم شو. دویم چې دی دا به تاسو دلته لاک کوئ، دغه آپشن اول اپشن به ووهئ چې مقصد نور دغه شیان تاسو چاته بل چاته ښکاره نه شي. صحیح شو. دریم کار به څه وکړئ تاسو؟ دریم کار به دا وکړئ تاسو چې دلته تاسو به دغه نوټ باندې کلیک واخلئ چې که چېرته تاسو یو میسیج لیکئ که نه، یو څوک دا فایل ما جوړ کړی دی، نو هغه نوټ به تاسو ته لاندې ګورئ دلته صفحه راځي، ما پکې تیار لیکل کړي دي، بس هغه پکې خپله راغلل. نو دغه ځای کې دغه نوټ تاسو لیکل کولی شئ. مقصد لیکئ دا فایل ما جوړ کړی دی. نو دا یې د معلومات شو. بل سیټینګ چېرته تاسو غواړئ پکې وکړئ، هغه دا دی چې ایکسپایرډ به تاسو په دې باندې کلیک واخلئ. تاسو ته ورځ، مقصد څو ورځو فایل دی؟ د 3 ورځو فایل دی. دغه 3 ورځو پورې دغه سلیکټ کړئ او وخت هم سلیکټ کړئ چې مقصد په 12 بجې به دغه فایل ختم شي، ایکسپایر به شي، کار به نور نه کوي. نو دا تاسو ورته سیټینګ برابر کړئ. دا هم ټول سیټینګ وکړو. له دې نه وروسته به تاسو دغه سیف باندې کلیک واخلئ. کله چې په دې کلیک واخیسته، دا فایل تاسو سره سیف شو. اوس دا فایل زه څنګه بېرته دې ته اډ کړم؟ نو دلته به تاسو په دې جمع علامه کلیک وکړئ. صحیح ده. په دې کې به تاسو دغه اوپن کنفیګ باندې کلیک وکړئ.
کله اوپن کنفیګ باندې تاسو کلیک وکړو تاسو به ډایرکټ فولډر ته ویسي. په دې کې به تاسو راشئ خپل فولډر ته به راشئ. دې کې به تاسو خپل موبایل فولډر ته راشئ او هلته به تاسو خپله دغه کومه برنامه چې ده HTTP کسټم دا په ډاونلوډ کې به وي یا چا سره په کوم ځای کې وي هغه به تاسو پیدا کړئ. زه به دا HTTP کسټم پیدا کړم. ګورئ ما سره روشن فایل، دغه روشن فایل باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله چې کلیک پې واخیسته نو دا د موږ سره به دغه فایل اضافه شي. موږ سره ګوره هغه ځای ورک شو او بیا به تاسو کنیکټ ووهئ نو دا به تاسو سره ډایرکټ کنیکټ کېږي. همیشه دپاره ګورئ دا موږ سره کنیکټ شو. نو ملګرو دغه د فایل جوړولو طریقه وه. په دې هیله چې خوښه شوې وي ویډیو د سره ضرور شیر کړئ او له نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ تر څو هغوی هم وګوري او یو څه فایده ترې واخلي. نو بیا هم که چېرته کومه پوښتنه وي کمنټ کولی شئ، کمنټ نه وي مونږ ګروپ ته راشئ هلته ما سره ډایرکټ میسج کولی شئ. مننه. د الله په امان.